Don't forget to like, share and subscribe. Vrana Studio. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن تطيعوه تهتدوا. زمان دین اسلام محترم و معزز مسلمانان ورونو خویندو، منگا جبال الحسنات د نیکیانو غرونه بیانول چې واړه عملونه او غټ اجرونه. یو من جبال الحسنات د قرآن کریم تلاوت کول دی. زما محترمو، د قرآن کریم تلاوت د څومره آسان عمل دی چې په یو حرف باندې تا ته 10 نیکۍ ملاویږي. روایت د سنن ترمذی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زدا نوی ما وی من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې د الله د کتاب یو حرف ولسته دله په یو حرف باندې 10 نیکۍ دي. بیا نبی علیہ السلام دا فرمایل زدا نوی ما چې الف لام میم دا یو حرف دی، ولكن الف حرف، لیکن الف یو حرف دی، لام بل دی، میم بل دی. په یو الف لام میم تا ته 10 نیکۍ ملاویږي. ته سوچ وکا محترم اورورا چې بسم الله الرحمن الرحیم یو بسم الله کی سو حروف دی، په دی یو حرف باندې تا ته 10 نیکۍ ملاویږي. بیا ته دې ته سوچ وکا چې په یو صورت کې سو حروف دی، بیا دې ته سوچ وکا چې په یو سپاره کې سو حروف دی، بیا دې ته سوچ وکا چې په ټول قرآن کریم کې 3 لکه نه بر حروف دی. زما محترمو، کدا غواړئ چې خپل وخت قیمتي کم په معمولی عمل راته رب العالمین غټ اجر راکی، د قرآن کریم د تلاوت سره ځان عادت کا. د قرآن کریم تلاوت کوا. قرآن د رب العالمین هغه کتاب دی چې الله عز وجل زمنګ او ستاسو د هدایت او د لارښودنې دپاره رالیږلی دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار د الله په ذکر باندې د انسانانو وړونو ته اطمینان رسیږي. قرآن کریم دا د رب العالمین ذکر دی. په دې وجه باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې هغه انسان غوره دی چې قرآن کریم وای او بل چاته ښیي. د قرآن قاری، د قرآن استاذ، د قرآن کریم زده کوونکی د رب العالمین په نزد باندې دا غوره انسان دی. زما محترم و عزتمندو، که دا غواړئ چې موږ په دنیا کې د آخرت دپاره ګټه وکړو، موږ د آخرت دپاره تیاری وکړو، موږ په یو ورکوټي عمل باندې غټ اجر وګټو، زما عزتمندو د الله رب العالمین د کتاب سره مینه پیدا کړئ. د الله د کتاب تلاوت کوئ، د الله د کتاب نه اعراض مکوئ. رب العالمین فرمایلی دی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. الله وی څوک چې زما د کتاب نه اعراض وکي، مختی واړی، زندگی به پې تنګه کما، د قیامت په ورځ به ړون راپاسم، دا به وی یا رب لم حشرتنی اعما، ای الله تا ولې زړون راپاسولم، زه خو دنیا کې بیناوم سترګې مې لرلې. رب العالمین به ورته وفرمایي کذلک اتتک آیاتنا، دغه شان به تا ته زما آیتونه راتلل او تا به یې رول، وکذلک اليوم تنسا، نن به دغه شان ته د الله په عذابونو کې یېرېدلی شي. زما محترمو، کوشش دا وکئ خپله د قرآن کریم د تلاوت سره خپل ځان عادت کئ، خپل کور والا د قرآن د تلاوت سره خپلو بچو له دا تربیت ورکئ چې د الله عز وجل د کتاب سره مینه محبت، د الله د کتاب تلاوت انشاءالله
په دې وړو او معمولی عملونو باندې به ته د غره قدر ته اجرونه وګټې او موږ او تاسو نیکیانو ته ډېر محتاج او خاص کر په هغه سخته ورځ باندې چې زموږ مخې ته را روانه ده. الله عز وجل زموږ او ستاسو د قرآن سره مینه محبت پیدا کړي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio.